پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی الله عنه سره په ملاقات دی. حضرت عمر رضی الله عنه ته عمر برای می پشپه کې یو خوب لیده. هغه ورته د الله رسول خوب دې څنګه لیده؟ ورته شپې کې په خوب کې جنت لیده او د جنت په محلاتو کې ګرځیدم، د جنت په قصورو کې ګرځیدم او جنت کې مې یو سپین محل په نظر باندې رالی چې الله تعالی ډېر حسین او ډېر خوبصورت محل پیدا کړی. د ملایکو سره مې پوښتنه وکړه چې دا محل د چا دپاره تیار دی؟ هغې راته ویل چې دا د یو قریشي دپاره تیار دی او زما عقیده کې دا راله چې قریشي خو زه یم، شاید دا محل زما دپاره تیار دی. ورته عمر زړه مې دا غوښتو چې دې محل ورسم، دې محل ته ورننوځم، د دې محل راحتونه او نعمتونه په خپلو سترګو باندې ووینم. ورته عمره چې کله د محل دروازې ته رانږدې سوم او د محل د دروازې ته مې وکتل، هغې باندې ستا نوم لیکلی و چې دا محل په جنت کې د حضرت عمر دپاره تیار دی. ورته عمره یو ځل مې زړه دا غوښتو چې زه دې محل ته ورننوځم، لیکن دویم ځل ستا غیرت په یاد رالی چې د حضرت عمر غیرت به دا برداشت نه کي چې کم محل جوړ د حضرت عمر پر نامه دی او د عمر څخه مخکې بل څوک دې محل ته ورننوځي. نو ستا د دې غیرت او ستا د دې غیرتي مزاج د رعایت او د سوچ او د عادت د رعایت په خاطر باندې عمر هغه محل ته نه ورننوتلی. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره اوري، د هغې مبارکو کې سترګو کې اوښکې راغلی او د ژړا په شکل باندې ورته وایي، ورته او علیک یا رسول الله اغارو، ای د الله رسوله زه به پر تا باندې غیرت کوم چې جنت کې یو محل تیار دی او د عمر دپاره تیار دی او د دې څه مخکې د ټوله انسانیت سردار محمد رسول الله ورننوځي او عمر به په هغې باندې غیرت کوي. نو تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عمر د هغه غیرتي مزاج رعایت په کوم شکل باندې کوي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا ور معلومه ده چې د دې عمر د ننوتولو څخه مخکې که زه دې محل ته ورننوځم نو د عمر د طرفه پر ما باندې هیڅ پابندي نه راځي او د عمر په دې باندې مزاج نه خرابېږي، لیکن چونکې د حضرت عمر په مزاج کې لږ غیرت دی، د هغې د غیرت باندې یو څه د غیرت خبره راځي، د هغې مخ ته د هغې غیرتي مزاج دا خبره د پریشانۍ په شکل باندې محسوسوي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام هغې ته وایي ستا د رعایت په خاطر باندې زه دې محل ته نه ورننوتلم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په څومره باریکه طریقه او د باریک بینۍ په شکل باندې د خپلو صحابو د مزاج رعایت په دې شکل کوي او په دې شکل د دې سره ګزاره کوي. نن زموږ معاشره کې یو سړی دی امام دی او نور خلکو ته د مقتدیانو په نظر باندې ګوري او چې څومره حقوق دي هغه ټوله د ځان دپاره ثابتي، د بل چا حق نه وي. یو سړی دی استاز دی او نورو ته د شاګردانو د کشرانو په نظر باندې ګوري او ټوله حقوق د ځان متعلق متصور کوي او د بل چا د طبیعت او د مزاج هیڅ فکر نه لري. یو سړی دی شیخ دی او پیر دی او د نورو انسانانو ته د مریدانو په نظر باندې ګوري او په مزاج کې دا خبره ته ځای ورکړی دی چې ټوله حقوق زما دي، دا نور زما د بچانو په شکل باندې دي، د دې به څه مزاج د دې به څه رعایت. نو دا اعمال که هر څوک کوي دا د دین د تعلیماتو خلاف اعمال دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه به څوک لوی امام وي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه به څوک لوی استاذ وي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه به څوک لوی شیخ او لوی پیر او د صحابو څخه به څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شیدایان چې هغې څومره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشقانو. نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپلو صحابو د هر یو د مزاج رعایت کوي او د هغې سره زندگی د هغې د طبیعت او د عادت مطابق تیروي او په خپله یو داسې عمل نه کوي چې د هغې په خاطر د هغې په مزاجو او په طبیعتو کې لږ خلل راسي. نو د نن امام لره، د نن استاز لره او د نن پیر لره، د نن مرشد لره هیڅکله دا مناسب نه وي چې هغوی د ټولو حقوقو د ځان متعلق تصور کړي او د بل د حقوقو څه پروا نه لري. او ما درته ویل دا زموږ د تعلیماتو خلاف عمل بلل کیږي.